وردګ لوړو زده کړو مؤسسه کې د 1 میلیونه افغانیو په ارزښت د لاسو بېلابېلو رغنیزو پروژو چارې روانې دي چې له جملې یې 3 پروژې څېړنیز مرکز، د یاد مرکز لپاره د برېښنا وصلېدل او شرایطو پوهنځي لپاره کتابخانه شامله ده پرانیستل شوې. په همدې پار جوړې شوې غونډه کې د لوړو زده کړو وزیر وویل د اسلامي امارت مسؤلین هره کړنه په حقیقت کې ترسره کوي. هسې نه یې خبرې وکړي بیا په عمل کې شی نه. الحمدلله نن تاسې دا د شهیدان یاست. د الله رب العالمین په نصرت باندې یوازې دا پوهنتون نه بلکې د افغانستان د 4 دېرش ولایتونو چې کوم پوهنتونونه دي علمي مراکز دي چې هلته څه مسؤلین وغوښتي دي زموږ په اختیار کې وه هغه مو الحمدلله ورکړي دي او تر ډېره حده سرته رسېدلي دي. لاس پروژې موږ نن افتتاح کړلې او دغه لاس پروژې د 1 میلیونه افغانیو په لګښت باندې د وزارت څخه موږ ته منظور شوي دي. د یاد لوړو زده کړو مؤسسې زده کړیالان د پروژې پلي کېدو ته زیات خوښ دي. وایي دا پروژې به د زده کړو په برخه کې زیاته اسانتیاوې رامنځته کړي او له لوړو زده کړو وزارت غوښتنه کوي چې دغه مؤسسه د پوهنتون کچې ته لوړه کړي. الحمدلله موږ ډېر خوشحاله یو، خصوصا د قدرمن وزیر صاحب نه ډېره مننه کوو چې موږ ته یې د څېړنو مرکز پرانیستلی، همداشان د احاطې دیوال او د کرکټ دپاره لوبغالي پرانیسته. د وزیر صاحب څخه همدا غوښتنه ده چې د موږ دغه مؤسسه چې ده د دغه کوم پوهنتون کې چې موږ زده کړې کوو دا مؤسسه ده چې دغه پوهنتون ته واړوي، نو پوهنتون شي. د ویلو ده چې وردګ لوړو زده کړو مؤسسې لپاره د احاطې دیوال چارې هم د 40 میلیونه افغانیو په لګښت سره پیل شوي دي چې په نږدې راتلونکي کې به بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.